د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو روغتیا زما هیله ده. تاسو خامخا د ډرامې تیرې برخې اوریدلې دي. تاسو زما د اوسیدونکو له ورځني ژوند نه خبر یاست. د هغوی په غم، ښادۍ او ناخوالو کې شریک یاست. ځکه خو وایم چې د ژوند خواږې او ښې شیبې مه خرابوئ او مه یې غموئ، ځکه چې ښې ورځې له ځان سره خوښي راولي او بدې ورځې له ځان سره غوره تجربې. نو د ښه ژوند لپاره دواړه ضروري دي، ځکه خو وایي چې غم او ښادي سره خور او ورور دي، او دا د ژوند حقیقت دی. ژوند سره مینه وکړئ او مینه وویشئ. شمسه بچو څنګه یې؟ اوس لږ ښه یم. نس خو به دې درد نه کوي؟ نه، ډېر درد نه کوي. قیم نه کوي؟ نه. فرزانه، مریضان څنګه دي؟ ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي. شمس څنګه دی؟ شمس له پخوا نه ښه دی. ته صبر وکړه چې زه یې وګورم. شمسه بچی، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین. اول نه خو به ښه شوی یې که نه؟ هو ډاکټر صاحب، ښه یم. فرزانې، د شمس معاینات یې راوړي دي که نه؟ اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی. خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟ هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل. ته ما ته راکه چې زه یې وګورم. ښه ده ډاکټر صاحب. دغه دي ډاکټر صاحب، دغه. دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه. ډاکټر صاحب، مریضي خو به سخته نه وي؟ چې به احتیاطي ورسره وشي، هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي. نو ته څه وایې ډاکټر صاحب؟ څه مریضي ده؟ داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمسه بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟ نه پوهېږم ډاکټر صاحب. چیرته لوبې کوې؟ په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو. چې تږی شې، هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا پکې لمبېدلی؟ هو. په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي. فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي. ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي. دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحي کارکوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښیي. خیالي وروره، مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو ویل؟ په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟ او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې هم څښلې دي. هی شاباس. وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي. سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو. شمسه بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې. پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه. ښه ډاکټر صاحب. خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې. دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري. سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو. فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. په سترګو ډاکټر صاحب. همدغه مخامخ د همت خان کور دی. ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو؟ خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو، چې همت خان دلته راووځي بیا به خبره ورسره یاده کړو. زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به یې پوکو. خو دلته هم څوک نشته چې دننه حجرې ته ورشو، بیا به د چای تکلیف کوي. یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده. ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کوم. خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي. څوک یې؟ دا درغلم. اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ. کور دې ودان. په عزت اوسې همت خانه. خیرت خو به وي، څه پیښه خو به نه یې شوي. خیر و خیرت دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله. چې داسې ده نو راځئ دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به مو وڅښو. د چای د جار شم، همدلته له دروازې دې خوا به کینو او خبرې به وکړو. خو دا خو ښه نه ده که نه چې دلته کینو. ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کښېنئ. راځه همت خانه تم دلته کښېنه. سمه ده. ښه ملک صاحب اوس مو خبره وکړه. څه مو ویل؟ خوشحاله خبره ور یاده که. همت خانه ته ښکلی سړی داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدناموې او نه عاشق خپوي. څنګه د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګل هم نشته. ګوره همته اوښان به په بډه نه وهې. عاشق د هر شي ثبوت لري. د څه شي ثبوت؟ چې تا یې کلنګي چرګ غلا کړه هغه پیسې دې م ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي. خوشحال کاکا دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کلنګي چرګ غلا کړی دی؟ هلته چې موږ او تاسو میله کوله لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې. ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې. دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کې اوس هم زمونږ خاطر وکړه که نه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه. کلي ته یې ویل چې یا مې غم وخورئ که نه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم. زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شې. ملک صاحب زه به پې فکر وکم. په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي یا به د چرګ بیه ورکوي. او هو رښتیا د چرګ په پښو کې د سپینو زرو 2 کړۍ هم وې چې هغه م عاشق ته ورسوي. په خبره پوه شوې؟ خوشحال کاکا څنګه دې خیال دی عاشق ته یو بل واده مو نه کم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لاس دې تر لندن خلاص. شبنم لورې لکه چې ستړې کړې. نه ترورې ستړې نه یم. ښه ده چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم. ماشومان ورته خوشحالیږي. په لاسونو دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه دمه به دې جوړه کي. خیر یې سي ترورې ځان دې په زحمت کړی دی. نه لورې دا څه زحمت دی ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې اله چای مې پکې واچو. نام خدای دې وي دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی. شبنم لورې زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم د هر شي په قدر پوهیږي. دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل. چای په آرامه وڅښه بیا به وروسته دا شیان وګنډې. نه خیر دی له چای هم خړپ کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم. صدیقې میلمانه مانی؟ میلمانه دې هر کله راشي سترګې مې روښانه. نسرین ستړې مه شې. ښه ده شي صدیقې. اوهو سترګې دې روښانه دا د انګور خو دې راغلې ده که نه؟ خیر سي نسرین خورې دا ډېر وخت نه وتللې ما ویل یا زه لاړه شي. نسرین ترورې ستړې مه شې. شبنم خدای دې د ښکلو بچو مور که لمن دې زرغونه شه انشاءالله. آمین. نسرین په خوله دې برکت شه خدای دې دعاوې قبولې که. ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه دا پیاله هم در واخله. ښه ده لورې لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم. هو نوش جان دې شه. صدیقې ترور مې تیار ایښولی و. نام خدای دې وي شبنم دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟ هو نسرین ترورې څنګه دي خوښې دې شوې که نه؟ دا خو ډېرې ښکلې دي خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی بل د سپینو. دا یې په مهاجرت کې زده کړي دي. سنګین خاوند به یې مرۍ ورېښم او تارونه ورته راوړل ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي. شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ یو بل کار وکئ. ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟ دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي چې کلیوالې ښځې پې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي. ته ښه وایې نسرین. په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول خاوند به یې په ښار کې خرڅول د کور کار مو پې جوړ و. خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ دلته یې هم جوړ کئ د کور سودا به پې اخلئ که څنګه شبنم؟ ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه. ما ته خو یې جوړول اسانه دي خو یو ځل به موږ ټول مشوره پې وکړو. کور دې له غلی ډک شه چنارګله دا څټه خو ډېره درنه ده.
هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په مله پورته کېږي. او چنارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو. په سترګو دغه د درغلم بابا، ته دې غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم. وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که سمه ده، بسم الله. ونیسه دغسې بس همدلته به یې کېږدو. ښه نو تا د خدوس خبره وکړه، ودې ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه. ښه کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې مته ورلېږلي او ستا خبره به یې ورته کړې وي. هو خود مې ورلېږلي دي، هغه دي راغلل، اوس به یې اول راوړی وي. وای غنم خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دعوا دې ځای ته ورسوله. ته څه وایې؟ زما کلنګي چرګ خو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم. کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دا دی راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم وړه کړم. بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه. ځه. السلام علیکم. وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ. کور ودان ژوندی اوسئ. مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي. بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم. عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي. کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم. دا کار به مو شي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې. ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم. ښه نو شرط دې څه دی؟ شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راتاخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي. دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړم. سمه ده، زه خو به خولې ته 2 پاوه کلپ واچوم، خو څه؟ خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تښتولی، مصیبت غلا کړی و. ښه نو ګرانه اورېدونکو، تاسو واورېدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ لامل یې دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه ښاد او آباد اوسئ، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.